السلام علیکم ملګرو عمران یم او د ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي د ورکوټي اختر تیر شوي ورکوټي اختر لا په صبرینا سینما باندې فلم ریلیز شو چې نوم یې ته صرف زما یو ډېر ښه بزنس یې کړی ډېر زیات کامیاب شو د دې ډایرکټر شاهد عثمان اونه دی او شاهد عثمان صاحب نه انټرویو اخیستې ده او هغه انټرویو تاسو ته زه ښیم چې په خپلو خبرو کې څه ویلي دي. د ټول نه غټه خبره ده چې د صفا نیت او صفا زړه نه کم کار کوي نو الله تعالی ورته خامخا کامیابوي. کم کار چې سړی کوي د ایماندارۍ سره کوي، هر یو کار وي، که زموږ د شوبیز کار دی که د شوبیز نه علاوه څوک کار کوي، خو چې د زړه نه کوي او د ایماندارۍ نه او ښه نیت نه نو کامیابي یې کې خامخا وي. مردان کې سینماګانې جوړه شوې، څه ګڼئ چې مطلب دې سره به انډسټري مضبوطه شي، ستاسو کار به ښه شي؟ یاره ډېر یو ښه امید مو دی او دعا م کوو چې کامیابي شي. نو پښتو فلم ته به یو سرکټ میلو شي، نو لږ ډېر به یو پروډوسر ته یو سهاره میلو شي، نو زه هغه به لږ ډاډه کار ځکه دا خانه بدوش فلم لګېدلی و، ما دې کې کتلي چې یو سړي ما ته وایي چې یاره ما دا شلم ځل دی چې دې ګورم، نن هم هغې ته راشي او نن هم لکه دې فلم کې په لومبۍ ورځ شو له یو کس راغلی وختي را سره میلو شو، زه په دویم ځل ګورم. هم په دې وجه باندې دا فلم کامیاب شي چې ریپیټ خلک راځي وګوري، لکه پبلک خو په کې بي کې دومره فلم بین خو نشته که نه په زرګونو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو وقارجانی ما د قرار ټي وي سره او نن موجود یم په پېښور خیبر بازار په صابرینا سینما کې. تاسو به زما په شا باندې دا پوسټر وینئ، دا تصویران به وینئ، شاید چې تاسو ته معلومات هم وي چې په دې اختر باندې دوه فلمونه جوړ شوي دي. یو اوس خو مې زړګی شوې د ارشد خان، دویم فلم چې کوم جوړ شوی دی ته صرف زما یې د هدایتکار شاهد عثمان صاحب. خو دا ځل بیا د خلکو هغه امیدونه چې کوم دي یا د هغوی چې هغه کمه تنده وه بیا ماته شوې ده. ډېر زیات یو کامیاب فلم جوړ شوی دی. ته صرف زما یې د هدایتکار شاهد عثمان صاحب سره د فلم په هکله باندې خبرې کوو. د ټولو نه مخکې خو عثمان صاحب تاسو ته د اختر مبارکي او بیا تاسو ته د دومره یو ښکلي یو کامیاب فلم مبارکي در کوم. السلام علیکم. ډېره مهرباني وقارجاني، ستاسو هم ډېره شکریه چې تاسو راغلی زموږ کوریج له. زه تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم او خپل ټولو مینهوالو ته د اختر مبارکي وایم. خبرې خو ډېرې دي عثمان صاحب، د فلم په هکله باندې خبرې کوو، خو زه زیاتره اورم د فیلډ خلک وي یا چې کوم وي چې د عثمان صاحب لک ښه دی په دې وجه فلم کامیابېږي. آیا ته دې سره اتفاق کې چې محنت نشته، سټرګل نشته یا ټیلنټ نه، صرف په لک باندې به کمې پورې ته چلېږي؟ محنت او لک زه وایم چې دا دواړه ضروري دي او د دې سره سره چې کوم دی نو موږ پسې هغه دعاګانې هم دي، د مور پلار د یارانو دوستانو دعاګانې دي. او د ټول نه غټه خبره ده چې د صفا نیت او صفا زړه نه کم کار کوي نو الله تعالی ورته خامخا کې کامیابوي. کم کار چې سړی کوي د ایماندارۍ سره کوي، هر یو کار وي، که زموږ د شوبیز کار دی که د شوبیز نه علاوه څوک کار کوي، خو چې د زړه نه کوي او د ایماندارۍ نه او ښه نیت نه نو کامیابي یې کې خامخا وي. ګل عثمان صاحب زموږ د پښتو فلمونو داسې صورتحال چې مطلب هغې کې فحش یا کچه ډایلاګونه دا به لازمي وو زموږ په پښتو فلمونو کې مونږ که وګورو. تاسو دا یو ټرند چینج کړو چې تاسو مطلب فحش ختم کړئ یا چې به په فلم ګانو کې د جینکو چې کوم هغه اندامونه ښکارېدل هغه تاسو ختم کړئ. یو روایاتو زموږ په فلمونو کې چې کچه ډایلاګ په خامخا د پښتو فلم کې هغه هم تاسو ختم کړو. یو رسک دی زما په خیال په داسې ماحول کې داسې سینما کې یو پاک صفا فلم جوړول ډېر غټ رسک دی. کامیاب شوی پکې یا درته څه امید مخکې درته څه ښکاري چې یو ما کوم ټرند روان کړی دی، صفا فلمونه جوړوم، لو سټوري جوړوم، ډز ډوز ختموم، زه به کامیاب شم؟ یاره زه چې تر څو پورې د خپل پښتانه رونه او دا خلک پیژنم نو هغوی چرې په حاشي نه ده خوښه کړی. هر دور کې څه محسوس طبقه به وي او زما تقریبا وشو د 26-27 فلمونه ما کړي زه ډایرکټر. بعضې فلمونو کې که نه د الله د اوس او دا نو زه چیلنج سره وایم انشاءالله چې زما دې فلمونو کې چا دا لفظ هم ونیو نو بیا زه جوړمدار یم. زه ډېر کوشش کوم او دا چې کومې خوږې خبرې، ښې خبرې، د ادب خبرې دا هم پښتانه خوښوي. زموږ پښتانه څه جاهل خو نه دي
دلته ایجوکیټډ خلک دي خپویا خلک دي پښتون قوم چې په ټوله دنیا باندې راج کوي نو ضروري نه چې پښتون قوم د ته ماغه فحاشي ښکارا کې نو ای به ګوري یا تا فلم کې کنځلې او دا چیزونه کې نه به ګوري نه ګوري بلکې بد وایي په او نن سبا خو وخت ډېر چینج شوی دی سوشل میډیا دور دی هر سړی چې کوم دی دنیا یو کته چې دنیا څنګه روانه ده خو ته په خپل غلط فلم جوړه نو تر غلط کار نمائندګي کې چې تا غوي د پاره غلط چیز جوړ بالکل دا او ما تاسو ته چې پښتون چې کوم دی دا چې کوم داغ لګیدل یا موږ چې یاره په حاشي خوخي نو چرم نه خوخي ځکه چې دا څومره فلمونه تاسو ګوره را روان دي ډریسینګ موږ لګ ډېر کمرشل ډریسینګ کوو ځکه چې زموږ مقابله د سوشل میډیا سره سوشل میډیا هالیوډ لکه انډیا فلمونه تاسو ګوره په یوټیوب باندې نو دا غي ډریسینګ خو ډېر اور وي خو که موږ پښتو کې لګ ډېر کمرشل ډریس خایو نو دا زموږ مجبوري ده ځکه چې موږ کمپټیشن تاسو دا ویډیو کته چې د شاهد عثمان صاحب دا فلم ډېر کامیاب شو او تقریبا 13 ورکوټي اختر کې اوم شاهد عثمان صاحب یو فلم جوړ کړو خانه بدوش او ای د ډیر زیات بزنس کړو خو د 20 د بدر منیر صاحب د وخت چې کوم فلمونه وې دا ټول ریکارډونه خانه بدوش فلم مات کړو او دا ته صرف زما دام ډیر ښه کامیاب شوړې خشته بزنس یو